یونس علیہ السلام خپل قوم ته دعوت چلو او الله وتویلو چې د قوم ته دعوت چلوا دا قوم د خدای مسلمان کی نینوا خار ته الله لګلو دا قوم هم پر دې قوم لګیا دی وته نصیحتونه کوي قوم ایمان راونړ اخره کې تنگ شو یونس علیہ السلام الله ته وی الله ز سوکم وی دې قوم لاخری او دمکی ورکا ورته وایا چې ستاسو باندې دا الله عذاب برازي عذاب بسنګي لومبه دریر وځي بم د مخونو شکلونه زیړ شي بیا به دریر وځي ستاسو د مخونه سر شي او بیا دریر وځي بم مخونه تک تور شي او په لسمه ورځ به دا الله قهر او عذاب در باندې راځي اوس هم خو خپل د ایمان راوړی او کنه راوړی حضرت یونس علیہ السلام قوم ته دا ټولې خبرې واورولې چې وویرولې نو پکار ده چې یو قوم ته د الله سخته واورئ د الله د طرف نه دمکی ورکې او دا قوم پوه شي او توبه وباسي خو بعضې قوم ناپوهی هغه چې عذاب پرې راشي خو خدای ته چغه وباسي قرآن شریف کې الله فرمایي خو چې کله راحت راشي نو بیا ته غار څه یېري بیا ته دا یېري چې پرون خو په ما تکلیف راغی او ما توبې استې پرون خو مې زوی ناجوړه او ما توبې استې پرون خو ما ته دشمني لانجه جوړه شوه ما توبې استې او اوس به هغه توبه یېره شوه د خدای قهر او غضب رانه یېر شو نو بعضې قمقل خلکي دا قوم قمقلو بېوقوفانو یونس علیہ السلام ته به سزاګانې ورکولې او یونس علیہ السلام ته وی ززا مونږ سره دا خبرې مه کوه خیر الله په حکم یونس علیہ السلام دی دا دعوت اوچلو دا دمکی ورکړه قوم اونه منو دې ته را روان شو بار روت او وره الله چې ورته ویلي خو د الله خبره خو ټیکي بار روت او په دې سوچ کې دی چې لس اخیری ورځې د دوی د ژوند پاتې دي اوس به عذاب شروع کېږي نو دی دا یو پوټې غوندې یونس علیہ السلام دا یو چلو کو چې الله سره مشوره ونه کړه چې خدای زه څوکم زما څه حال به دلته ایثار شم او که بل کلي ته لاړ شم ځکه د پیغمبر ډیوټي خو د الله د طرف نه نو زما ډیوټي به څنګه څه وکړمه الله سره دا مشوره ونه کړله او دې د کلي نه لږ بار راووته چې راووت یو شپونکي و ګډه چیلی را په مخه کړې وې د نینوا نه را روانو یونس علیہ السلام ته تپوس وکړو وی د نینوا د خلکو څه حالت دی وی ټیک ټاک اسم نشته وی ته د هغه کلي نه رالې وی هماغه کلي نه رالم وی خلکو باندې څه تکلیف عذاب خو نشته وی نه خلک خو خوشحاله دی او ښه عیش و عشرت کې دي او ښه برابر دي بس چې دی واورېدل نو زړه کې لږ غوندې مایوسه ګیلمن شو چې خدایه تا خو ما ته ویلي چې لس ورځې پس به عذاب راځي لس نه پنځه لس شل تېرې شوې هغې باندې خو عذاب رانغی منځ کې څه چلو شو منځ کې چې په هغوی د عذاب اثرات رالل په لومبو درې ورځو کې رنګونه چې کله زیړ شو بس دوی پوه شو چې مونږ ته یونس علیہ السلام ټیک ویلی دي الی شبه یونس علیہ السلام پسې ګرځی خو دی خو نو بیا پکې یو کس دا خبره وکړه چېرې ما د یونس علیہ السلام پیغمبر نه یو خبره اورېدلې وه چې الله کلم په چا عذاب راولیږي او دا خلک الله ته بخنه غواړي او توبه استغفار وکړي الله معاف کوي هله راځئ چې خدای ته جړه شروع کړو که یونس نشته نو خدای خو شته که نه الله شته بس خلکو دا چلو کو چې ټول د کلي نه بار ووتل او یو چغې الله ته جوړې کړې داسې چغې جوړې کړې چې دوی څاروو نه بچي جدا کړل نو څاروو بچو پسې چغې والې او بچو په هغه خپلو میندو پسې چغې والې او د ښځو نه خپل بچي جدا کړل نو ښځو خپلو بچو پسې چغې جوړو کړې او بچو میندو پسې چغې جوړو کړې او دوی خپله الله ته چغې جوړو کړې او شور شغرب او یو چغې او کوکې شوې په دا کلي کې په لومبۍ درې ورځې خو رنګونه زیړو ورپسې درې ورځې کې رنګونه سره شو ورپسې درې ورځې کې رنګونه تور شو او د الله عذاب د وریځې په شکل کې را روان دی اوس خو چې دوی چغې جوړې کړې نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمائی
دا یو خصوصیت شو چې په کوم قوم عذاب راغلی دی ابې ته بیا لر کړی نه دی الا قوم یونس مگر صرف د یونس علیه السلام قومو چې راغلی عذاب مې ته لرې کړ یو جړل توبهګار شو او د یونس علیه السلام دین قبول کو او خدای پاک ته هغه عذاب لر کو خو یونس علیه السلام ته خو پته نشته کل علم غیب خو یو د الله خاصیت دی یو خدای ته پته لګي انسان ته خو پته نه لګي دی روان شو چې وویرېدل شپونکي نه چې قوم د ټیک ټاک دی د دې قوم یو رواج ورونو رواج یې دا چې کله به دروغ د دوی مخکې چا اوی وجبې بس اوس که دې قوم له زه ورځم وایي به چې مونږ ته دروغ ویلو عذاب خو رانغی مړ مې نه کي منځ کې خو قوم پې مسلمان دی او قوم خو ورپسې ګرځي منډې ترړې وی دې خبر نه دی غریب نو دې کشتۍ ته وخت دغه علاقې نو سفر کوي هغه سمندر دریاب د غټه کشتۍ ده کشتۍ چې د منځ ته ورسېدله نو کشتۍ باندې سیلاب راغی او طوفان راغی غر کېدو باندې شوه هغه زمانه کې به دا رواج و چې کم رایې به د خپل مالک نه وتښتېده نو کشتۍ ته چې به وخت نو کشتۍ به غر کېده نو خلکو به هغه مرایې معلوم که هغه به دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به روانه شوه نو چې کشتۍ ګرداب ګیره کړه او خلک پکې په شلګونو سوونو ناستې غر کېږي نو د کشتۍ مانګي چغه کړې وی شابه کم رایې د خپل مولا نه تښتېدلی دی الی شابه هغه مرایې ځان وښایه چې هغه ور وغورځو چې باقي کشتۍ غر کېدو نه بچ شي چې دی اوې نو حضرت یونس علیه السلام پاسېده او پوه شو چې دا خو زه د الله د حکم انتظار مې نه دی کړی او کشتۍ ته ختلی یم امرایې خو زیمه بس پاسېد وی زه هغه امرایې یم زه د مالک د حکم نه بغیر راغلی ما ور وغورځوې خلکو چې وکتل نه ته خو ډېر نیک سړی تا مخ خو رڼاګانې کوي ته نه بل څوک دی قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخته قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخته بیا قراندازي پکې وویستله بیا د ده په سر راخته بهر کې دریاب ته وغورځو زما هغه اخري ټکي له راځم دریاب ته چې وغورځو نو یو کب الله ورته مقرر کړی و کب خوله وازه کړه او یونس علیه السلام یې الواق تیر کړ غونډې تیر کړ او چې څنګه تیر که الله کب ته وایي چې ګورې دې ما ستا خوراک له ستا خېټې نه دی در رسولو دا ستا خوراک نه دی دی به نه ته ازمې او نه ازمولی شي بس دی زما د حکم تعمیل یعنی ما تپوس نه دی کړی او وطن یې پرېښی دی او روان شوی دی نو دی ما جیل کې بند کړی دی ستا دا خېټه د یونس علیه السلام دپاره جیل دی بلکل کب لګیا دی په دریاب کې چکرې لګیا دی او که ته وایې چې دا په کب کې په ګېډه کې دی جمدي څنګه پاتې شو نو د مور په ګېډه کې ماشوم جمدي څنګه پاتې وي دا خو د الله نظام دی خدای پاک چې چاله جون ورکوي نو د کب په ګېډه کې موله جون ورکوي خدای پاک چې چاله زندگی ورکوي نو چینجیله د په کاڼي کې دنم رزق ورکړی دی جون وله ورکوي دا خو د الله نظام دی کب لګیا دی او صاحبه منډې ترړې په دریاب کې وی او د کب دا سرمن دا الله داسې کړه دته لکه د شیشې په شان دی او د دریاب چې څومره مخلوقات دي دا ورته ښکاري او کب لګیا دی سمندر دریاب کې یو سر نه بل سره پورې په منډو سر دی او دی ورکې پروت دی هلته سوی دی کب کله ویخله خټې له لاړ شي هلته سوی هلته یو ټکي وی سبحانک څنګه دی ربنا ظلمنا ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت فنادى في الظلمات دا آیات میرا یاد شو فنادا فی الظلمات پاغه تیارو کې الله ته چغه کړلې فنادا تیاری سدي د شپې تیارم ده د دریاب تیارم ده د کب د ګیړې تیارم ده
التفنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدای دا ار قسم عیب نه پاکه. زه دا نه ویم چې ما سره دې ظلم کړی دی، زه ویم چې دا زیاتې ما ځان سره کړی دی. ګناه نه وه، که خدای منې کړی و او دې ته نو بیا به ګناه وه. خدای خو منې کړی نو، خو پیغمبر نه چې معمولی غوندې غلطي موشي ګناه به نه، نو د پیغمبر نیوک بیا سخت دی. لکه یو نږدې زوی دی او هغه غلطي کوي، نو پلار وایي چې پردي کوله تا ولې کوله، نو هغه نږدې وي نو هغه له سپېړه مضبوطه ورکوي. نو الله وایي فنادا فی الظلمات، په هغه تیارو کې الله ته چغې ووالې او څه وایي الله اله الا انت سبحانک، خدای ستانه بغیر د عبادت لایق بل نشتا. الله ته د هر عیب نه پاکې، تا ما سره از ظلم نه دی کړی. انی کنت من الظالمین، زیاتې ما کړی دی. پکار دی چې ستانه مې تپوس کړی وي چې خدایا لاړ شم دې کښتۍ ته وخېږم او کو نه خېږم. اوس وروڼو واورئ، اوس دغه کب په ګېډه کې حضرت یونس علیہ السلام قید دی. هلته کې اسمان کې د عرش نه ګیر چاپېره چې کومې فرشتې دي، اسمان کې چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرشتې دي، هغوی الله ته وایي الله یو اواز اورو د سور وزو نه، خو ډېر زیات د لرې ځای نه د اواز راځي، ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ډېر د عاجزۍ جړا ده ورسره، ډېر د عاجزۍ اواز دی او ډېره جړه او فریاد ده، لکه چې خدای څوک چا کلک نیولي او په هغې کې هم دې لګی او تا یادی. دا څه مسله ده؟ الله وی او دا ما حضرت یونس گیر کړی دی، د کب ګیړه مې ورته هغې کې مې جیل کې اچولی دی او دا تاسو چې اوس اواز اورئ نو دې وخت کې هغه کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او دې لګیا دی زما نوم اخلي. نو فرشتو الله ته چغې کړې چې الله ته خو یې معاف کړه، دې معاف کا. نو کب الله راوویسته، الټی کو یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه باندې وغورځاو. بیا الله پې د کدو بوټي زرغون که، هغې پې سورې که او یو چیلی به راتله صحرایي، هغې به ورته هغه خپله غولانځه مخکې کړه، هغه به سکل، هغې سره الله تعالی سرمن هم پخه کړه او الله تعالی برابر کړ. لیکن وروڼو اوس هغه بنیادي خبرې له راځم. د یونس علیه السلام واقع مې صرف دې دپاره ذکر کوله. قرآن شریف کې الله څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. الله وی کدی یونس علیہ السلام د کب په دې خېټه کې زما تسبیح نه وی نو تر قیامت پورې به مې د کب په دې ګېډه کې ساتلی و، دې کب له به مې جون ورکړی و قیامت پورې او د یونس ته به مې جون ورکړی تر قیامت پورې او همدقه جیل کې به پروت و. خو چې زما تسبیح وی چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نو د کب د ګېډه نه مې راوویسته. اوس دا دومره لوی فضل چې په حضرت یونس علیه السلام اوشو پسو شو. د کب په ګېډه کې نه مالی عبادت نه دی کړی، نه چاله زکات ورکړی دی، نه صدقه ورکړی دی. د کب په دا ګېډه کې بدني عبادت نه دی کړی، بدني څه مونځ یې پکې نه شو کولی او نه پکې کړی دی، نفق یې پکې نه کولی شو نه پکې کړی دی، روجه پکې نه نیوی شو نه پکې نیولې ده، حج یې پکې نه کولی شو او نه پکې کړی دی، دعوت الله پکې نه کولی شو نه پکې کړی دی. په کوم ټکي الله د قیامت پورې د عذاب نه بچ کو، د قیامت پورې د نیوکې نه په کوم ټکي خدای بچ کو؟ د ژبې په دې پوټیني ټکي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د ژبې کمال دی اوس ولیده، پوټې غوندې دا ټکې به وې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا د ژبې کمالات شو. نو ژبه کې دا کمال دی چې حضرت یونس علیه السلام د ژبې د برکت نه د کب د ګېډې نه راووت.